الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس زماد دين اسلام محترم مسلمانانو علامہ ابن قیم رحمه الله وخپل کتاب الداء والدواء کی د بیماری متعلق فرمای کم بیماری چې د انسان اخرت تباہ کوي انسان د الله مخې ته شرمای د انسان دنیا او آخرت هغه تباہ کوي چې ګناهونه دي ابن قیم رحمه الله د دې ګناهونو متعلق فرمایي ان الذنوب تزر دا ګناهونه د انسان وجود لپاره دومره زهريله دي دومره مضر دي دومره خطرناک دي كضرر السموم في الابدان لکه څنګه چې زما استاد جسم د پاره زهر هغه مضر دي زما استاد وجود د پاره زهر هغه مضر دي د دې د وجه نه موږ مرو دا زما استاد زندگی تباہ کوي هم دغه شانتي ګناهونه زمونږ استاد د وجود د پاره مضر او ضروري دي بلکې په مخ د ځمکه چې دا کم شرونه موږ تخکاری کم فسادونه موږ تخکاری کم مصیبتونه په موږ را روان دي کم تکالیف سره نن موږ مخي الا وسببها الذنوب والمعاصي د دې
سببونه هغه ګناهونه دي دا د ګناهونو د وجه نه موږ سره داسې کېږي زمونږ معاشره زمونږ دا ماحول دې حد ته را رسېدلی دی دې حد ته زمونږ ماحول را رسېدلی دی معاشرت دې تاثر ته را رسېدلې ده هغه ګناهونه چې الله په قومونه هلاک کړي وو هغه ګناهونه موږ ته ګناهونه ډول ښکاري نه حال دا چې موږ او تاسو په داسې معاشره کې ژوند کوو په داسې معاشره کې وخت تېرو ای زما محترمو ګناهونه راپسې جوماتونو ته راننوتل په جومات کې ناس ګناه کې باختی بیا هم د دې ګناهونو نه د ما محترمو موږ نه خبر یا خو داسې ده چې موږ ورته حلال ویل چې یاره بس دا به جایز وي نو او یا ترې ناخبره پراته صحیح پوه شوي نه تاسو وګورئ خوا او شه قسم په الله که دروغو ته څوک د ګناه په نظر ګوري غیبت ته والله که څوک د ګناه په نظر ګوري د پردي مال خوړلو ته والله که څوک د ګناه په نظر ګوري ټنګ ټکور ګانې بجانې اورېدل دې ته والله که د ګناه په نظر ګوري پردو زنانو د هغوی تصویرانو ته کتل والله که څوک د ګناه په نظر ګوري ای زما محترمو زمونږ په دې معاشره کې چې دا تباهي راغلې ده دا موږ چې ګیلې کوو ورځ او شپه لګیایي پته درته شته دا د څه د وجې نه الا وسببها الذنوب والمعاصي د ګناهونو د وجې نه هغه بېله خبره ده چې موږ غافله پراته یو موږ ته خو الله قرآن ډک کړی و د دې خبرو نه چې زما بندګانو په دې کتاب کې مې د اقوام مکذبه د مخکینی قومونو حالات درته بیان کړه د دې دپاره نه چې قصې دي هسې ولولا الله وایي ان فی ذلک لعبره دا قومونه ما غږ کړي دي په دې کې لږ عبرت تا ته پروت دی زه چې دا واقعات بیانوم چې د پلانکې قوم مې هلاک کړه د پلانکې قوم مې هلاک کړه د پلانکې قوم مې هلاک کړه دا د څه دپاره ای بنده ان فی ذلک لعبره عبرت درته پکې پروت دی د دې نه عبرت واخله د ګناهونه کول ځکه مې هلاک دغه شانتې زما محترمو الله رب العالمین د دې ګناهونو د وجې نه زمونږ او ستاسو نیکه آدم علیه السلام چې کله الله جنت ته بوتلو الله د آدم علیه السلام په باره کې فرمایي وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنه ای آدم په دې جنت کې اوسېږه په دې کې خوراک څښاک کوه ښه پراخه دا نعمتونه د دې جنت الله د خوراک څښاک دپاره پیدا کړي دي دا استعمال که خوره خو ګوره یو تنبیه درته در کوم آدم علیه السلام ته الله وویل هغه تنبیه ده ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین ګوره دې ونې ته د دې ونې نه مې منع کړي دې ونې نه به خوراک نه کړي آدم علیه السلام دا یو غلطي وکړه چې د هغه ونې نه خوراک وکړه الله د جنتونو نه د نعمتونو او د لذتونو د کور نه د یو ګناه په وجه باندې دې دارالابتلا او د دې مصیبتو او د پریشانو دنیا ته راکوز څوک زما او ستا نیکه اول البشر د الله رب العالمین پیغمبر آدم علیه السلام الله د یو ګناه د وجې نه د جنت الفردوس نه دې دنیا ته راکته الله چې د آدم علیه السلام دا واقع په دې سورة البقره کې راوړې ده خدای د دې دپاره راوړې ده چې ای بنده ته دې عبرت واخله ستا نیکه مې د جنت نه د یو ګناه په وجه راکوز کو ته ګناهونه کې اوس به هم د جنت په تمه یې اوس به هم دا سوچ کې چې الله به ماله جنت راکړي دغه شانتې الله رب العالمین د نوح علیه السلام د قوم تذکره قرآن کې مونږ ته کړي الله وایي د نوح علیه السلام قوم چې کله ګناهونه شروع کړو وقوم نوح لما كذبوا الرسل الله قرآن کې د نوح علیه السلام د قوم واقع راوړې ده الله وایي د نوح علیه السلام قوم چې د رسولانو تکذیب شروع کړو الله چې کوم رسولان رالیږلي هغوی ته نسبت د تکذیب د دروغو وکړه الله وایي هر کله چې د نوح علیه السلام قوم دا کار وکړو اغرقناهم الله وایي غرق مې کړه وجعلناهم للناس آیه
ای زما بندگانو د نوح علیه السلام قوم مې تباه او برباد کړ. د قیامته پورې راتلونکي مسلمانانو دپاره او بندګانو دپاره مې یو د عبرت نشانه وګرځولې چې دې ته به ګورئ د نوح علیه السلام قوم الله په څه وجې تباه کړ؟ د ګناهونو په وجې. الله قرآن کې واقع موږ ته د څه لپاره راوړه چې بنده ګورې د دې نه اثر واخلي. د تا نه مخکې څه قومونه راغلي وو، د تاسو نه مخکې دا دنیا آباده وه، الله هغوی ته هم انبیا رالیږلي وو. خو چې کله ګناهونو تمیز ختم شو، ګناهونه شروع شو، همداسې د الله په نافرمانیانو کې اخته وو. الله رب العالمین موږ او تاسو ته د عبرت نشان وګرځي. دغه شانتې الله د لوط علیه السلام د قوم واقعه قرآن کې ذکر کړې ده. موږ او تاسو د لوط علیه السلام قوم چې کله ګناهونه شروع کړو او ښه په دې ګناهونو کې په عروج کې شو، الله وایي فلما جاء امرنا، زموږ عذاب پر راغلی. د څه د وجې نه؟ د ګناهونو د وجې نه مې په عذاب راوسته. الله وایي کله چې زموږ عذاب راغلی په دې لوط علیه السلام په دې قوم باندې، جعلنا عالیها سافلها، په مخ د ځمکه داسې ولاړو، په مخ د ځمکه اوسېدل، ټوله ځمکه مې په اوچته کړه او دا ځمکه مې الټه کړه، داسې د بره نه د ځمکې تل ته مې ورسېد. وامطرنا علیها حجارة من سجیل، الله وایي د کاڼو بارانونه مې په دغه خلکو. د څه د وجې نه؟ د ګناهونو د وجې نه. زه چې د کوم قوم تذکره کوم الله چې هلاک کړي دي، د څه د وجې نه؟ د ګناهونو د وجې نه. نتیجې بیا ته خپله راوباسه. دغه شانتې الله د شعیب علیه السلام د قوم په باره کې فرمایي. الله دا واقعات موږ ته قرآن کې راوړي دي. یقینا زموږ او ستاسو د نظره به تیر شوي، خو په دې نظر ورته موږ کتلي دي چې الله په دې قرآن کریم کې دا د مخکیني قومونو د هلاکت واقعیت ما او تا ته د څه دپاره راوړي دي. دا هسې قصې دي، هسې به په دې قرآن کې پرتې موږ به یې لولو، که نه د دې نه به عبرت اخلو، که نه دې ته به ګورو چې الله دومره د طاقت خاوندان قومونه تباه کړي دي. زما او ستا هلاکت ورته څه شی دی؟ ما او تا ګناهونه کوو بیا به الله موږ نه هلاک. نو د شعیب علیه السلام د قوم واقعه الله ذکر کړې ده. الله وایي فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. ای زما بندگانو چې کله د شعیب علیه السلام قوم نافرماني نه شروع کړي، نو الله وایي هغوی مې هلاک کړه، په خپلو کورونو کې مې داسې کړه لکه د کجورو تنې. یو سړی باغ ته ننوځي، د کجورو باغي، او دا ټول باغ په یو ډله واړی او دا کجوري تنې را پرېوځي او پرتې یې داسې د لرې نه ښکاري چې دا ګورې دا ټولې ونې را پرېوتې دي. الله وایي داسې مې هلاک کړه. د دې دپاره ای زما بندګانو چې تاسو د دې نه عبرت واخلئ، دا مې د ګناهونو په وجې. دغه شانتې الله د قوم ثمود په باره کې موږ ته قرآن کې فرمایي فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه. دا الله ډېر طاقتور مخلوق، ډېر طاقت ولا الله ورکړی و. وینحتون من الجبال بیوتا، الله وایي دا عادیان او ثمودیانو به په غرونو کې ځان له کورونه جوړول، دومره د طاقت خاوندانو. خو چې کله دوی ګناهونه شروع کړو، دوی د الله نافرمانیانې شروع کړي، دوی په بغاوتونو کې اخته شو، د الله رب العالمین ګناهونو ته متوجه شو. الله وایي چې دا ثمودیان مې هلاک کړه. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه، الله وایي په دوی باندې مې یو تیزه چغه راولېږله، د دې تیزې چغې د وجې نه مې دوی تباه و برباد. او دغه شانتې عادین چې د دوی سره و، د عاد د قوم ذکر هم الله قرآن کې کړی دی. د دې آیات نه پس فرمایي واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه. الله د عادیانو واقعه موږ ته قرآن کې راوړله او راته ویې ویلې چې زما بندګانو د عادیان هم ډېر د طاقت خاوندان، دوی هم ډېر مضبوط قوم و، دوی له هم الله طاقت ورکړی و. خو چې کله یې نافرمانۍ نه شروع کړي، ګناهونه یې شروع کړه، د ګناهونو تمیز پکې ختم شو، د ګناهونو باندې جرأت شروع کړه. الله وایي ما په دې عادیانو باندې تیزه سیلۍ راوستله چې دا تیزه سیلۍ سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام، 8 شپې او 8 ورځې په دا سیلۍ تیزه وچلېده تر دې چې الله د عبرت دپاره یو نشانه جوړه کړه او د هغوی هغه واقعات یې موږ ته قرآن کې نازل کړه. ویې ویل ای بندګانو عبرت واخلئ، ان فی ذلک لعبره. دې واقعاتو ته وګورئ، دې قومونو ته وګورئ چې ما دا ولې هلاک کړي دي، په څه سبب مې هلاک کړي دي، د څه د وجې نه مې هلاک کړي دي. هغه اسباب د ځان نه لري،
نو الله د عادین او سمودین د څه د وجې نه هلاک د ګناهونو د وجې دغه شانتې د فرعون په باره کې راځي هغه فرعون چې د ربوبیت دعوی کوله او ویلې چې زه رب یم د اسمانونو خالق زه یم د ځمکې خالق زه یم انا ربکم الاعلی زه ستاسو هغه اوچت رب یم په هغه اسمانونو چې کوم رب دی هغه زه یم د ربوبیت دعوی کوله طاقت ولا الله ورکړو خو د هغه طاقت خاوند چې کله په ګناهونو کې راګیر شو د الله بغاوتونو ته متوجه شو د الله دشمنۍ ته غاړه کېښوسته الله وی فاغرقناهم فی الیم ګورې هغه د طاقت خاوند فرعون من په یم کې هلاک هغه من په نیل کې هلاک کړې زما بندګانو د فرعون دا واقعیت تاسو ته د دې د وجې نه راوړم ګورې ته به څومره اټې دعوې وکړې څومره طاقت به در سره د فرعون نه به ډېر فوج تا سره که د الله نافرمانۍ نه دې وکړي الله د چا د فوجونو نه نه یېرېږي الله د ټولو طاقتورو نه طاقت والا ذات دی د هغه سره څوک مقابله نشي کولی هغوی به هلاک نو د فرعون دا واقع چې الله راوړه موږ ته وایي بندګانو ان فی ذلک لعبره عبرت دې واخلئ فرعون مې ولې هلاک د ګناهونو په وجه باندې دغه شانتې د بني اسرائیلو په باره کې الله قرآن کې موږ ته وایي بني اسرائیل چې د ټولو نه بهترین امت ورته الله ویلي الله بار بار ورته وایي چې ما تاسو ته فضیلت درکړې وې بني اسرائیلو زمانه نعمتونه یاد کړئ یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم و تاسو مې ډېر نعمتونه کړي وې بني اسرائیلو ترا نعمتونه مې دله درکړي قسمه قسمه انعامات مې تاسو له درکړي چې کله هغوی د الله د نعمتونو شکریه ادا نه کړه په ګناهونو کې اخته شو د الله نافرمانیانو او د الله ګناهونو ته کوم شیزونو نه چې الله منع کړي و د هغې نه منې نه راتلل الله قسمه قسمه عذابونه قسمه قسمه سزاګانې وقتاً په وقتاً په بني اسرائیلو راولېږلي تر دې چې الله وایي وجعل منهم القردة والخنازیر ای زما بندګانو د بني اسرائیلو نه مې شادوګان او خنزیران جوړ کړو د څه د وجې نه د ګناهونو د وجې نه دغه شانتې د قارون واقعه الله موږ ته قرآن کې راوړې ده الله وایي قارون مې په ځمکه کې سره د ماله نه باسل فخسفنا به وبداره الارض الله وایي سره مې د کوره د مال هغه قارون چې د مالدارۍ او د خزانو چابین یې دومره وي چې یو غټ جماعت د سورلو هغه به د هغه صرف د خزانو چابین یې وړلي الله هغه د مال خاوند مال ته ولا ونه کته د فرعون هغه عزت او مرتبه ته چې خلکو ولا ورکړي واغې ته ونه کتل الله ویل چې د ګناهونو په وجه باندې ما دوی هلاک کړ هغه قارون الله په ځمکه کې تر قیامت پورې به دا رواني دا د څه د وجه نه الله په ځمکه کې نه باسل د ګناهونو د وجه هر واقعه د هر قوم ذکر چې کوم نو نتیجه به دا راوځي چې دوی الله د څه د وجه نه هلاک کړ د ګناهونو د وجه نه الله اخره کې وایي فکلا اخذنا بذنبه ای زما بندګانو د تاسو نه مخکې چې کوم قومونه تیر شوي دي په دوی چې کوم عذابونه راغلي دي دوی چې ما کله تباه کړي دي په څه وجه مې تباه کړي اخذنا بذنبه زه ظالم نه یم ظلم نه کوم دا ما ظلم نه دی کړی چې د قومونه ما تباه و برباد اخذنا بذنبه الله وایي د ګناهونو په وجه مې راونیو زما محترمو مونږ او تاسو ګناهونو ته په کوم نظر ګورو آیا د ګناه نه مخکې مونږ سره دا احساس شته چې داسې نه د دې ګناه په وجه مې الله تباه و برباد نه کړي که دا احساس در سره نه وي دا واقعیت تا د دې نه عبرت نه دی اخیستی د دې نه عبرت واخله څه مو خیال دی مونږ ګناهونه نه کوو دا ګناهونه د بره نه راکوز شوي خلک کوي یا زمونږ د دې معاشرې نه بار خلک کوي خو دا معاشره د ما نه جوړه ده او د تا نه جوړه ده په دې معاشره کې ته ژوند کې او زه ژوند کوم ما ګناهونه کړي دي او ته ګناهونه کوې الله چې دا دومره د طاقت خاوندان او دا اوچت اوچت قومونه او دا دومره غټ غټ خلک الله د ګناهونو په وجه تباه و برباد کړه ما ته نشي تباه کوي اوس به موږ وایو چې الله په موږ باندې هسې منګایانې راوستي اوس به موږ وایو چې د موږ باندې دا جابر او ظالم حکمرانان ولې مسلط کېږي بیا به موږ چغې ویو چې د کرونا عذاب په موږ راغلی بیا به موږ چغې ویو چې یاره د ډینګي وایرس په شانتې نوی عذاب په موږ راغلی زما محترمو دا نور هېڅ هم نه دي زموږ ګناهونه دي او ګناهونه په دې معاشره کې چې څنګه ما اولې ویلې قسم مې دي په رب العالمین یک دومره عروج ته رسېدلي دي چې سړی حیران شي چې یاره د کومې ګناه نه ځان بچ کړو د کومې ګناه نه به ځان بچ کړو او چې هر کله یو شی ډېر شي قدر یې ختم شي
مونږ ته قرآن کې الله بار بار تنبیه راکړې وه چې د ګناهونو نه ځان بچ کړي، زما د نافرمانیو نه ځان بچ کړي. هغه دومره ډېر شو چې اوس راته بیخي هغه تنبیه څه ښکاري نه، د ګناهونو نه هغه یره ختمه شوه. جرأت په کو، جرأت لکه څنګه چې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی مقت شانتي وخت ناست زما محترم انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دسي وخت په تاسو راځي دی حالات او دی معاشري ته به ورسېږي، په داسې حالت کې به پاتې شئ چې انکم لتعملون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشعر. ګناهونه به کوئ، دا ګناهونه به ستاسو په نس داسې حیثیت لري لکه د ویښتو، د ویښتو په شانتي به ګناهونو ته سپک ګورئ، سپک. دا ګناهونه به کوئ، هېڅ احساس به در سره نه. زه د یو سړي نه ګناه وشوه، وروسته خفه شو، الله ته سجده ولګوله، رالی جومات ته الله ته لاس اوچت که الله نه پوهېدلم شیطان دوکه کم عظیم دشمن مې دی، الله توبه درته وباسه. په موږ کې خو هغه صفت هم نشته، ګناهونه کوو اړوله د انابت هغه احساس په موږ کې نه پیدا کېږي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی انکم لتعملون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشعر. دا ګناهونه به تاسو ته داسې سپک ښکاره شي لکه ویښته چې څنګه سپکي. وإن كنا لنعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حال دا چې دغه سپک ګناهونه چې تاسو ته د ویښتو په مثل ښکاري، موږ به دا واړه ګناهونه هم د الله د رسول په زمانه کې د هغه ګناهونو نه شمارل من الموبقات چې الله ورسره قومونه هلاک کوي، او نن واقعیتا دې حد ته زمونږ درجه راورسېده. والله کبیره نه کبیره ګناه. د دې د وجې نه بعضې علما وایي دا تقسیم چې کوم شوی دی دا هسې شوی، هره ګناه غټه ګناه ده، هره ګناه ته به په دروند نظر ګوري، د هرې ګناه ته به په دې نظر ګوري داسې نه چې د دې ګناه په وجه مې الله جهنم ته ور وانه کړي. هرې ګناه ته به په دې نظر باندې ګوري چې الله دا ګناه زما د تباهۍ سبب ونه ګرځي، الله دا یو ګناه مې د جهنم د تلو دپاره سبب ونه ګرځي. چې کله زما او ستا په ذهن کې دا احساس د ګناهونو څخه پیدا شو، څه مو خیال دی بیا به ګناهونه وکړو، بیا به صغایر موږ وکړو، کبایر خو لا لرې خبره ده. ما په شروع کې ذکر که قسم په الله زمونږ دانې مزاج دا د ګناهونو سره داسې عادت شوی دی چې په کوم مجلس کې کبیره ګناه دروغ ونه وایو هغه مجلس موږ په مجلس کې نه حسابو، په کوم مجلس کې چې کبیره ګناه غیبت ونه کړو هغه مجلس موږ په مجلس کې نه حسابو، په کوم مجلس کې چې کبیره ګناه د مسلمان رور بې عزتي ونه کړو هغه مجلس موږ مجلس کې نه حسابو. دا ولې زمونږ دې نفس کې دا خباثت رالی د ګناهونو سره اخته شو؟ یا خو داسې ده چې موږ د دې نه نه خبر د دې د اثراتو نه. یو څو اثرات به صرف اشارتن ذکر کړم چې د ګناهونو مضر اثرات، د ګناهونو ضررونه او نقصانات به یو څو ذکر کړم، صرف اشارات. اگر چې زړه مې غواړي په دې موضوع باندې سړی په هر یو ضرر باندې مستقله خطبه وکړي، ځکه زموږ معاشره کې ډېر شوی دی زما محترم. د ګناهونو د ضررونو نه یو ضرر هغه دا دی چې د ګناهونو په وجه باندې د بنده نه الله رب العالمین ناراضه کیږي، الله ته خفه کیږي، د الله غضب په جوش کې راځي. کله چې بنده ګناه کوي هغه الله چې تی پیدا کړی زما محترم وروره، هغه الله چې تا ته نعمتونه درکړي دي، په تا یې بې شماره احسانات کړي دي، دومره نعمتونه او دومره احسانات یې په تا کړي. الله فرمایي وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ای زما بندګانو که زما د نعمتونو حساب هم شروع کو وی غواړئ چې وی شمارئ زما نعمتونه لا تحصوها، الله وی شمار به نه کوي. شمار هغه عظیم ذات چې په تاسو دومره نعمتونه کړي د ګناهونو په وجه در باندې هغه غوسه کیږي، د هغه غضب په جوش کې راځي، هغه د نه د ناراضه کیږي. دا څومره غټ نقصان دی چې ته ګناه وکړې تا نه دی الله ناراضه شي. چې الله درنه ناراضه شو زما محترمه دنیا هم دې غرقه شو آخرت هم دې غرق شو. بیا ته مه ساته دا تمه مه ساته چې زه به جنت ته لاړ شم، دا تمه مه ساته چې زما به دنیاوي امور برابر شي، دا تمه مه ساته چې په ما باندې دا مشکلات ولې راځي، په ما باندې به راحت راشي. الله درنه ناراضه دی، هغه رب چې تی پیدا کړی هغه دې خفه کړی دی. نو د دې د وجې نه د ګناهونو په وجه باندې د انسان نه خپل عظیم رب العالمین خفه کیږي، ناراضه کیږي. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ایاک بالمعصیه، ایاک والمعصیه. ای زما د امت خلکو ایاک والمعصیه، د ګناهونو نه ځان لرې وساتئ، نږدې مه ورځئ، ګناهونه مه کوئ.
ځکه فإن بالمعصیة حل سخط الله د ګناهونو په وجه باندې د الله غضب په جوش کې راځي الله درنه خفه کیږي داسې نه چې دی الله تباه کړي دغه شانتې د ګناهونو په وجه باندې د انسان په نسبت باندې د انسانانو قدر او عزت او منزلت د الله رب العالمین په نسبت باندې دی الله رب العالمین ته د خپل بندگان ډیر معزز دي الله بار بار وی ان اکرمکم عند الله اتقاکم زما بندگان متقیان زما ډیر عزتمن خلق دي او ولقد کرمنا بني ادم الله وی ما د ادم بچو ته عزت ورکړي دي دا بندگان د الله په نسبت باندې ډیر معززه او ډیر د عزت والا دي هر کله چې بندگان ګناهونه شروع کی د الله نافرمانی نه شروع کی نو کم قدر چې د الله رب العالمین په نسبت باندې هغه قدر ختمي الله رب العالمین ته بیا دا بنده ډیر سپک معلومیږي ډیر سپک ښکاري اگر چې په دنیا کې به ورسره غټه عزتي اگر چې زما او ستا په نسبت باندې به د قوم یمنه ام پی یو غټ مشر حاجي صاحب وي ملک وي خان وي خلک به دغه په خبرو کې نه پاسي خو د الله په نسبت باندې به ډیر بې قدره حسابي د خپل قدر د څه د وجه نه ورکړه خپل عزت چې د الله په نسبت باندې د دې بنده یو عزت د څه د وجه نه د ګناهونو د وجه نه د عزت ورکړه او ومن يهن الله څوک چې د الله په نسبت باندې بې عزت شو کم کس چې الله بې عزت کړ د ګناهونو په وجه فما له من مکرم الله وکړه د ټوله دنیا راجم شي او عزت ورته ورکول غواړي عزت نشي ورکول دا څومره غټ نقصان دی څومره غټ ضرر دی چې یو سړی خپل عزت د الله رب العالمین په نسبت باندې خرابوي د څه د وجه نه د ګناهونو د وجه نه نو ګناهونو په وجه باندې د انسان حیثیت د الله په نسبت باندې بې حیثیت کیږي بې قدر کیږي ذلیل کیږي دغه شانتي د ګناهونو په وجه باندې زړه مړ کیږي زړه بل نقصان او دا ډیر غټ نقصان دی مونږ وایو قرآن تلاوت را لخوا نه راکوي په مونځ ودرېږو مونځ را لخوا نه راکوي د ایمان د حلاوت نه نه خبر د الله رب العالمین سره د مناجات او د خبرو نه خوند مونږ ته نه ملاویږي زما محترمو دا د څه د وجې نه مونږ سوچ کړی دی یو ځای کې خرابتیا شته زړه بې سکونه دی د دې د وجې نه تا ته د قرآن د تلاوت نه خوند نه معلومیږي د الله رب العالمین د کلام په اورېدلو ستا په ایمان کې اضافه نه راځي تاله مونځ خوند نه درکوي عبادت درته ګراني زړه دې مړ شوی دی او دا زړه په دې وجه مړ کېږي چې کله ګناهونه ډېر شي ځکه په دې زړه کې یو ژوند دی یو حیات دی که خیال لیکلی بعضې انسانان داسې چې داسې مړه مړی او بعضې انسانان داسې چې هغه لږ چست او چالاک کوي داسې جذب کړي نو د زړه نه دی هغه حیات اگر چې ته به ژوندی خوراک به کې اسکاک به کې کار روزګار به دې ښیي خو د زړه هغه زندګي به دې نه زړه به دې ژوندی نه چې کله دې زړه مړ شو عبادات به در باندې بوج جوړېږي هر څه به در باندې بدې لګېږي د قرآن د تلاوت نه به ته خوند نشي اخیستی د دې قرآن په تلاوت کې یو خوند پروت دی په دې عبادتونو کې یو لذت پروت دی د ایمان خپل میټاس او حلاوت دی د صحابه کرامو تاریخ را واخلئ زما او ستا په شانتې انسانان دي خو د الله کتاب ته به ولاړو ټوله شپه به د الله د کتاب تلاوت کوو دا به په مونځ ولاړو دوی به نه ستړي کېده ستړی کېدل خو خوند یې ورکوه که نه د حلاوت او د لذت نه خبر شوي ما او تا چې د قرآن یو صفحه تلاوت کوو خوند راکوي تنګېږو که نه تنګېږو که 2 رکاته مونځ وکړو نو نورو 2 رکاتونو ته زموږ زړه کېږي دا ولې تنګېږو زړه مړ دی دا زړه څه شي مړ کړی دی ګناهونو مړ کړی دی حدیث کې راځي صحیح مسلم کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ان العبد اذا اذنب ذنبا صارت نقطة سوداء على قلبه او په بل روایت کې داسې راځي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء على قلبه کله چې یو بنده ګناهونه کوي مستقل په ګناهونو کې اخته توبه نه وباسي دا بار ګناهونه کوي صارت نقطة سوداء على قلبه الله په د زړه باندې یو تور ټاکې ولګوي د الله رسول فرمایي چې فإن زادت که دا ګناهونه همداسې جاري وساتي او ګناهونو کې اخته بیخي احساس ورسره نه توبه نه وباسي پښیمانتیا نه راځي په تندي ګونجې نه راځي دا نه خفه کېږي چې کوم طرف ته روان یم الله منې کړی یم بیا هم ګناهونه کومه نو الله رسول فرمایي زادت دا ټاکې هم بیا زیاتېږي حتی تر دې پورې چې د ټول زړه تک تور شي
عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې د الله رسول فرمایل چې فذلک الرین الذی دا بیا هغه زنګ دی چې الله قرآن کې مونږ ته ویلي کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون الله وایي د دې خلکو په زړونو ما زنګ چړاو کړی دی زنګ په زړه چې زنګ چړاو شو د دې ټول خوندونو لذتونو نه به محرومه شي محرومه نو د دې د وجه نه د ګناهونو په وجه یو غټ نقصان او ضرر د ګناهونو هغه دا دی چې زړه دې مړ کېږي بیا به عبادت نشي کوي عبادت به درله خوند نه درکوي او دغه شانتې د ګناهونو په وجه د انسان ژوند تنګېږي نن موږ چغې وو که نه وایو چې یاره زړه تنګ دی دا څنګه معاشرې ته پاتې شو هر سړي ته چې کښېني د خفګان هر سړي ته چې کښېني د خپل ژوند نه تنګ دی قسم په الله بعضې خلکو خودکشیانو ته مجبوره شي بعضې خلکو خودکشیانې وکړي والله ځکه درته خپل موبایل انکم داسې نوجوانان چې په هر څه باندې برابر هر قسمه نعمت ورته الله ورکړی دی خو بیا به مو وایي مولوي صاحب خودکشي ته مې زړه کېږي په دې خپل ژوند باندې تنګ یم دې ژوند نه مې زړه موړ دی دا د څه د وجې نه ای زما محترمو دا زندګي والله قسم مې دی په رب العالمین چې زمونږ دا ژوند بې خونده شوی دی زمونږ دا ژوند که په موږ تنګ شوی دی د ګناهونو د وجې نه په موږ تنګ شوی په جب کې به د روپۍ نه ګناهونه مه کوه الله ته توبه وباسه قسم په الله به درته یو رڼا درکړي د دې خپل په دې ژوند په دې خوند باندې به پوه شي د الله د نعمتونو او لذتونو نه به مزې واخلي غریب به وي دا نه وایم چې بنګلې به درسئ د روټۍ به هم در سره داسې خاص څه شی نه وي خو زړه به دې سکون کړي زړه د دې د وجې نه زمونږ او ستاسو دا ژوند چې تنګ دی ما او تا چې په دې زندګۍ پښیمانه یي دا زندګي راله راتنګه شوې ده دا د څه د وجې نه ای زما محترمو د ګناهونو د وجې د دې د وجې نه قرآن کې الله فرمایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا چا چې زما د ذکر د قرآن کریم نه زما د ذکر اذکارو نه اعراض وکړه په ګناهونو کې اخته شو الله وایي فإن له معیشة ضنکا دا بنده به وایي چې زه به خوشحاله شم په دې ګناهونو کې زړه سکون به مې حاصل شي نه الله وایي فإن له معیشة ضنکا په ګناهونو ته متوجه شوې زما د ذکر نه دې اعراض وکړه معیشة ضنکا زندګي به دې تنګه او داسې هم دې نه پرېږدم چې صرف ژوند به دې تنګ کړم الله وایي ونحشره یوم القیامة اعمى ای بنده د قیامت په ورځ به دې ړوند راپاسو مړون دا بنده به د قیامت په ورځ چې کله ړوند راپاسېږي الله ته به وایي یا رب لما حشرتني اعمى الله ولې دې ړوند راپاڅولم ما خو په دنیا کې ګتل ته خو مله سترګې راکړې وي الله ولې دې ړوند راپاڅوم ګناه مې څه ده الله به ورته وایي کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسى ای زما بنده په دنیا کې زما آیاتونه راغلي زما پیغمبر راغلی د پیغمبر علیه السلام په کومو طریقو دې عمل کړی دی آیا زما په آیاتونو دې عمل کړی دی د ګناهونو نه دې ځان بچ کړی دی نه دې بچ کړی ته هغه ته شاره واړوله هیر دې کړه وکذلک اليوم تنسى الله ورته وایي زه نن د ما نه مېرې شه به زه دقه شانتې ړوند ښی نو د ګناهونو د وجې نه یو غټ نقصان د ګناه چې د انسان ژوند تنګېږي بیا به په دې خپل ژوند باندې خپی هر وخت به پریشان نه به مال تعالی خوشحالي درکوي نه به اولاد خوشحالي درکوي نه به د دنیا نورې مزې چرچې تعالی خوشحالي درکوي ګناهونه پرېږده چې ژوند دې خوشحاله شي ژوند دې ښایسته شي دغه شانتې د دې ګناهونو په وجه باندې انسان ته په زندګۍ کې مشکلات تکالیف مصیبتونه راځي ما ورته وایو چې یاره هره ورځ نوې مصیبت راځي هره ورځ په نوې مصیبت کې اخته یم ډېرو خلکو نه به دا واوري تاسو دا ګناهګار فاسق او فاجر وګورئ ټوله زندګي د مصیبتونو نه ډکوي کله په تحصیل او تاڼو کې مصروف وي کله د خلکو سره په جګړو کې مصروف وي کله عام بیمارو کې اخته قسمه تکالیفو کې دوی اخته دا د څه د وجې نه زما محترمو د ګناهونو د وجې نه د انسان زندګۍ کې مصیبتونه تکالیف مشکلات دا د ګناهونو د وجې نه راځي موږ چغې وایو ګناهونه زما محترمو ګناهونو ته هم سوچ نشته چې دا تکلیف ما باندې د څه د وجې نه رالی که مؤمن وي ګناهونه دې نه کوو بیا هم در باندې تکالیف راتلل که په هغې دې صبر کوو هغه صبر به تاله مزه درکوي هغه تکلیف نه به بیا تنګېږي نه خو چې فاسق وي دغه مصیبتونه او تکالیف به په تا باندې عذاب وي عذاب امتحان به بیا نه څه شی وي عذاب وي او دا عذاب په تا باندې د څه د وجې نه د ګناهونو د وجې نه
قرآن کې الله فرمایي وما اصابکم من مصیبت ای زما بندگانو کم مصیبت چې تاسو ته در رسي کم تکلیف او سخته چې تاسو ته در رسي فبما کسبت ایدیکم دا د هغه څه د وجې نه دي د هغه ګناهونو د وجې نه در رسي کوم ګناهونه چې تاسو کړي دي د دې د وجې نه د ګناهونو یو بل غټ نقصان هغه دا چې انسان ته په ژوند کې هغه مشکلات او تکالیف راځي بل یو ګناه بل یو خطرناک اثر بل د ګناه ضرر هغه دا دی چې د انسان د مخ نه د ایمان نور ختمیږي د ګناهونو په وجې کومه رڼا چې د ایمان په وجه ستا په مخ کې پرته اگر که په شکل به ډېر ښایسته ښکاري د رنګ نه به سپینې کریم پوډر به استعمالوې ځان به ښه بیوټي پارلر ته بوځې خو هغه خوند هغه لذت هغه چمک هغه مزه هغه ښایست چې الله د طرف نه ستا په مخ کې دی هغه به نه دا مخ به دې بېنوره بېنوره ښکاري نو د ګناهونو په وجه باندې د انسان د مخ نه د ګناهونو د ایمان هغه نور ختمیږي کله چې یو انسان نیکعملی تاسو د هغوی نه مخ ته وګورئ یو پړق کوي رڼا کوي که نه کوي دا بعضې کسان وګورئ چې کوم د مونځ او دس ډېر پابند دي دغه شانتې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ان للحسنة زیان فی الوجه د دې نیکۍ دپاره یو اثر دا دی چې په مخ کې د رڼا راولي که د رنګ نه تک تور وي مخ به دې داسې غوړ ښکاري دومره ښایسته به ښکاري دومره خوږ به په خلکو لګېږي چې تا ته به د دې اندازه کېږي هر سړی به دې ځان ته راجوړ کړي او دغه شانتې ونورا فی القلب زړه کې به دې رڼا شي کله د نیکي کوله او وقوة فی البدن وجود به دې طاقتوري وجود کې به دې طاقت عبادات به درله خوند درکوي مزه به درکوي او دغه شانتې ومحبة فی قلوب الخلق د الله د مخلوقاتو په زړه کې به ستا مینه پرته چا خوالم چې زی ښه به په لګي بوچ کېږي به په نه او بیا وایي وان للسیئات سوادا فی الوجه دا یاد وساتئ د ګناه دپاره یو داسې اثر شته چې په مخ کې د توروالی راولي که د مخ نه سپین وي د رنګ نه سپین وي نو هغه رڼا او نور چې کوم دی هغه د مخ نه وباسي او وظلمة فی القلب په زړه کې به د تیارۍ هسې به د دا زړه بند بند کېږي د دې ګناهونو د وجې نه او دغه شانتې ووهنا فی البدن په بدن به د سستي راشي مونځ به هم درله خوند نه درکوي الله به درله دونه توفیق هم نه درکوي چې د دې دوکان نه راشي او جومات کې الله ته ودرېږي او مونځ د جمع منځونو توفیق به هم درته نه میلاوي د قرآن د تلاوت توفیق به هم درته نه میلاویږي د دعاګانو توفیق به هم درته نه میلاویږي د څه د وجې نه د ګناهونو د وجې نه او دغه شانتې ونقصا فی الرزق الله به د رزق هم نقصان والا کړي رزق به در باندې کم شي کم نعمتونه او کم رزقونه چې الله ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي هغه به په خپله په ځان باندې د ګناهونو د وجې نه کم کړي وبغضا فی قلوب الخلق او د دې مخلوق په زړه کې به ستا ته یو نفرت پروت وي په هر سړي به بدې لګېږي هر سړی به درنه تښتي خپلو بچو ته به خلک نصیحت کوي د دې سړي سره مه ګرځه د دې سړي نه ځان لرې ساته نو دا د څه د وجې نه ای زما محترمو د ګناهونو د وجې نه چې هر نقصان ته ګورې د یو بل نه غټ دی بل نقصان د ګناهونو د وجې هغه دا چې په دې دنیا کې د کوم لږ ډېر محنت کړی دی الله دې راضي کړی دی یو رکعت نیم مونځ دې کړی دی چاله دې صدقه ورکړې ده حاجي صاحب توفیق دله الله درکړی او حج دې کړی و زکات دې ورکړی دی دغه شانتې روجې دې د رمضان د میاشتې نیولې دي سختې دې تېرې کړي دي نور عبادات دې کړي دي خو چې ګناهونه دې ورسره کوو دا عبادت هم دې الله ضایع کوي حدیث کې راځي ډېر خطرناک حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لأعلمن اقواما من امتی وایي ما ته د ډېرو خلکو په باره کې پته شته زما د امت څه خلک دي قومونه دي زه د هغوی په باره کې خبردار یم ما ته پته ده چې دا به راځي یأتون یوم القیامت د قیامت په ورځ به راځي بحسنات امثال جبال تهامه دومره نیکۍ به د قیامت په ورځ دا خلک راوړي او دا قومونه راوړي چې د تهامه د اوچت او د دنګو دنګو غرونو په شانتې نیکۍ به ورسره د دې تهامه د غرونو نیکۍ دای تشبیه د دې دپاره ورکړې ده چې دې خلکو به ډېر اعمال کړي ډېر عبادات به کړي ډېره بندګي به د الله کړي خو د ګناهونو نه به ځان نه ساتل ګناهونه به کول په ګناهونو کې اخته نو الله به دا د تهامه د غرونو نه اوچت اوچت نیکۍ چې راوړي دي دا به راواخلي فیجعلها الله هباء منثورا الله به د هوا په شان کې د غرونو په شان نیکۍ والوزي څومره خطرناکه خبره ده چې دې لږ ماتو ګړو نیکو ته دې تمئ او د قیامت په ورځ دی الله هم هغه والوزي چې کله صحابه کرامو دا خبر واورېدل
صحابه کرام خو زما او ستا غونته کې غافل نه وو د ایمان فکر ورسره د الله د رسول خولې ته به متوجه ناستو چې کله به د الله د رسول د خولې نه کومه خبره راووته نو وضاحت به یې تپوس کوو چې د الله رسوله مونږ خو به نه صفات یې راته بیان کړه دا به کوم خلک دي دا د ایمان صفات څنګه دي بار بار به تپوسونه کوو نو چې کله د الله رسول داسې وفرمایل صحابه کرام ویریدل او ورته ویل چې د الله رسوله صفهم لنا مونږ ته د دې خلکو صفات بیان کړه چې د قیامت په ورځ به اوچتې اوچتې نیکۍ راوړي غټې غټې نیکۍ به ورسره وي د غرونو په شانتې نیکۍ به ورسره وي والله به دا د هوا په شانتې الوزي دا به کوم خلک دي صفات یې بیان جلهم لنا یا د الله رسوله خیرته واضح کړه یو یو نښه راته وښایه الله نکون منهم ونحن لا نعلم داسې نه چې مونږ د هغوی نه شو مونږ ته پته هم نه هغه صفات په مونږ کې را داخل شوي زمونږ نیکۍ الله وانه لوزي مونږ ته زر بیان کړه د الله رسول ورته وفرمایل چې اما انهم اخوانکم هغه څه داسې جدا خلک نه دي هم ستاسو رونه دي ستاسو د چمړو نه پیدا شوي دي تاسو سره یې ژوند کوي ویاخذون من الليل كما تاخذون څنګه چې تاسو د شپې تهجد کوئ داسې به هغوی هم د شپې تهجد خو څه نقصان پکې اذا خلو بمحارم الله د الله رسول فرمایي هغه خلکو کې دا نقصان چې کله به ځان لشه د ګناهونو نه به ځان نه ساتل نو الله د دې ګناهونو د ځان د نه ساتلو د وجې نه به هغه ټولې نیکۍ څه شي کي تباه او بربادي دا به څومره بدبخته انساني چې دا نیکۍ الله تباه او برباد او د الله رسول د ټولو نه غریب انسان هم دې انسان ته ویلی دی چې د قیامت په ورځ ډېرې نیکۍ راوړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ د الله رسول فرمایل اتدرون ما المفلس ای زما د امت خلکو مفلس پیژنې غریب چاته ویل کېږي صحابه کرامو جواب ورکړ چې المفلس فينا من لا درهم له ولا دینار مونږ غریب هغه چاته ویو چې چا سره پیسې نه الله رسول ورته فرمایل ټیک د دې ته هم غریب وي خو حقيقي غریب او چې بیخي کنګالي او په صحیح معنی سره غریبي هغه دی چې د قیامت په ورځ نیکۍ راوړي او الله رب العالمین مخ ته دا نیکۍ راشي دا بنده راوړل شي چې وګوري د مخلوقات یو لین لګېدلې دي راشي یو کس وي یا الله قد ضرب هذا زه په دنیا کې پناه باندې والي وما الله به د دنه دا نیکۍ راواخلي هغه بنده ته به ورکي بل براشي یا الله قد شتم هذا الله ماته کنځلې کړې وي الله به د دنه نیکۍ راواخلي هغه ته به ورکي بل براشي چې الله زما مال په ناحقه طریقه خوړلو الله به د دنه نیکۍ راواخلي هغه ته به ورکي بل براشي الله ته وایي چې الله زما بې عزتي کړې و زما غیبت یې کړې زی بې عزت کړې وم الله به د دنه نیکۍ راواخلي د ته به ورکي چې وګوري د هغه د غرونو په شانتي اوچتې اوچتې نیکۍ به ختم شي چې ګورو نور خلک به ولاړي د الله نور بندگانو ته به تکالیف ورسولي الله به د هغه بندگانو ګناهونه راغلي او په دې ورچ الله رسول فرمایي الله به آخر جهنم ته ور داخل نو د دې ګناهونو د وجنه د انسان نیکۍ هغه ختميږي بل نقصان او خطرناک نقصان د ګناهونو په وجه باندې انسان د شیطان ملګری جوړيږي الله قرآن کې وایي ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض له شیطانا څوک چې زما د ذکر نه غافل شي زما د ذکر نه لری شي او ګناهونو کې اخته شي الله وایي نقيض له شیطانا زه په دې سړي باندې شیطان مقرر کوم فهو له قرین دا د شیطان بیا کلک ملګری څومره د نقصان خبره ده چې تا ته الله ستا دشمن ملګری جوړوي د ګناهونو د وجې نو د دې د وجې نه دا ماتې ګوډې خبرې دا مې صرف په دې غرض باندې وکړي چې دې ګناهونو کې زه مخته یم ته مخته یې ای مسلمان وروره د نقصاناتو ته وګوره ما چې کوم واقعات د قرآن کریم ذکر کړه چې الله دا کوم قومونه هلاک کړي دي او د دوی دا واقعات الله ما او تا ته قرآن کې د قصو دپاره نه د عبرت دپاره ذکر کړي دي د دې نه عبرت واخله راشه د نن الله ته توبه وباسه الله نه پوهېدلم ګناهونه رانه شوي الله ما ته پته ده زما د ګناهونو د وجې نه به تا په ما باندې د رزق دروازې هم بندې کړي د ګناهونو یو بل نقصان هغه دا دی چې الله دې ګورې رزق هم تنګ کوي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان الرجل ليحرم الرزق بخطيئه يعملها کله ناکله د ګناهونو په وجه باندې په بنده باندې الله رزق مستبن دا بنده بیا منډې را منډې وایي ذلیله ګرځي د دې دپاره چې یو دوه ټیمه روټۍ ځان له پیدا کړي کله ناکله غربت یې هغه د الله د طرف نه امتحاني خو چې د ګناهونو په وجه باندې په تا باندې غربت رالی او رزق در باندې الله بند کړ دا در باندې عذاب دی عذاب ګناهونه پرېږده نه پوهېدلې الله ته ووایه الله اوس راته پته ولګېدله ما خو د ګناهونو بیخي تمیز نه کو ما خو ګناه ته د ګناه په نظر کتل نه
ما ته خو د ګناه نه اړوله یره نه محسوسېدله هر کله چې زمونږ ذهن دا جوړ شو چې یره د دې یو ګناه په وجه مې الله تباه و برباد نه کړي نو بیا به ما او ته د ګناهونو نه بچ کېږو د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې موږ او تاسو زمونږ نوجوانان زمونږ نارینه زنانه زمونږ مشران کشران د ګناهونو نه په حفظ او امان کې وساتي الله دې موږ له توفیق راکړي چې کوم ګناهونه موږ کړي الله ته صحیح او سچه توبه وباسو او الله دې زمونږ ګناهونه معاف کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم